Welcome to English Grammar Class, Month 2, Lesson 4. د انګلیسي ژبې د ګرامر درس ته ښه راغلاست. د دوهمې میاشتې څلورم درس. زموږ نننی درس په انګلیسي ژبه کې حال جاري زمانه یا present continuous tense ده. Present continuous tense is used to show an action which happened right now or it's ongoing in the present. حال جاري زمانه هغه عمل تشریح کوي کوم عمل چې په همدا اوس واقع کیږي یا په همدا اوس وخت کې جریان یا جاری وي. سټرکچر یا د جملو جوړولو فارموله کله چې موږ وغواړو د حال جاري زمانې جمله د انګلیسي ژبې ته واړوو نو موږ یې له سټرکچر نه کار اخلو. که سټرکچر نه موږ یو چې پاتې سي یا موږ غلط ولیکو نو د موږ جمله به غلطه راځي، یعنې سمه معنا به نه ورکوي. اول پازیټیو یا د مثبتو جملو سټرکچر یې subject plus helping verb plus v1 plus ing plus object. helping verb معنا هغه څه لکه مثال موږ وایو am are is I am playing cricket. د helping verb سو دوم نیگیټیو یا د منفي جملو سټرکچر یې subject plus helping verb plus not plus v1 plus ing plus object. دریم interrogative یا د سوالي جملو سټرکچر یې helping verb plus subject plus v1 plus ing plus object. او اخر کې د سوالي نشان مثلا I am playing cricket. زه کرکټ کوم. I am not playing cricket. زه کرکټ نه کوم. Am I playing cricket? آیا زه کرکټ کوم که نه؟ Usages of simple of present continuous tense. د حال جاري زمانې د استعمال ځایونه. First usage. Present continuous tense is used to express an activity that is happening at the moment of speaking. اول استعمال حال جاري زمانه د هغه فعالیت لپاره استعمالیږي چې د خبرو په حالت کې واقع کیږي. Or present continuous tense shows the duration of an action which is in progress at the moment of speaking. او یا حال جاري زمانه د هغه عمل د مودې ښیي چې د خبرو په حالت کې جریان ولري. Note: when present continuous tense is used in this way, it is usually followed by a verb of time such as now, right now, at the moment, at the present. همدا اوس په کله چې حال جاري زمانه په دغه طریقه استعمالیږي یا استعمال شي معمولا د وخت له قیدونه لکه اوس لحظه کې په دې حاضر وخت کې او همداسې نور سره یو ځای کیږي. مثلا now اوس، right now همدا اوس، at the moment په دې لحظه کې، at present په دې حاضر وخت کې. مثلا I am working right now. زه همدا اوس په کار کولو کې مشغول یم. سمیولا is studying now. سمیولا اوس په مطالعه کې یا په مطالعه کولو کې مشغول دی. نظیر is watching TV at present. نظیر په حاضر وخت کې تلویزیون په لیدلو لګیا دی، یعنې تلویزیون په دې اوس وخت کې ګوري. Second usage. The present continuous tense is also used to show the duration of an action which is apparently going on but not necessarily at the moment of speaking. دوم استعمال همدارنګه حال جاري زمانه د هغه عمل د ښودلو لپاره استعمالیږي چې ظاهرا د سر ته رسېدلو په حالت کې وي مګر نه د خبرو په موقع کې جریان ونه لري. مثلا عبدالباقي is working in a company. عبدالباقي په یو کمپنۍ کې کار کوي. مسیولا is teaching پښتو at school. مسیولا په ښوونځي کې پښتو تدریسوي. Third usage. Present continuous tense is used for the action that has already been arranged and to take place in the future. دریم استعمال حال جاري زمانه د هغه عمل لپاره استعمالیږي چې مخکې ترتیب شوی وي او په راتلونکي کې واقع شي. مثلا Ibrahim is coming here tomorrow. ابراهیم سبا ته دلته راځي.
He is leaving Kandahar next week. هغه به راتلونکي کندهار ترک کړي، یعنی کندهار نه به بلجي ته لاړ شي. Note: in this way, the adverbs of future tense like tomorrow, tonight are used. په دغه طریقه کې د راتلونکي tonight، tomorrow استعمالیږي او نور زماني قیدونه لکه I am going to مزار tonight. زه نن شپه مزار ته ځم. My brother is arriving tomorrow. زما ورور سبا را رسیږي. Fourth usage: the present continuous can be used for an action which appears to be continuous. څلورم استعمال: حال جاری زمانه کولای شي چې د جاری عمل د کار کولو لپاره استعمال شي. مثلا شبیر is always laughing. شبیر همیشه خاندي. They are always working. هغوی همیشه کار کوي. Note: the present continuous tense is not used without of control verbs. These verbs are used in the simple present tense, followed by adverbs of present continuous tense. حال جاری زمانه غیر ارادي فعلونه سره نشي استعمالېدلی. دغه فعلونه په حال ساده زمانه کې استعمالیږي. د حال جاری زمانې له قیدونو سره یوځای کیږي. Some out of control verbs. ځینې غیر ارادي فعلونه know پیژندل یا پوهیدل understand هم پوهیدل معنا ورکوي believe باور کول feel احساس کول forgot هېرول یا forget see لیدل hear اوریدل smell بویول appear ښکاره کېدل یا ظاهرېدل seem په نظر کې راتلل want غوښتل cost ارزش یې لرل become کېدل یا واقع کېدل think فکر کول have لرل has هم لرلو معنا ورکوي love مینه لرل like خوښېدل او wish ارزو لرل یعنی چانه غوښتل are was were. Example یعنی مثال I am smelling a flower now. Incorrect یا دا غلطه جمله ده. که دا وایي دا جمله صحیح وایي نو داسې به یې وایي I smell a flower now. زه اوس یو ګل بویوم. دا صحیح یا correct شوه. Note: in some cases, most of the out of control verbs are commonly used as progressive verbs with difference in meaning. په ځینې مواردو کې اکثریت غیر ارادي فعلونه عموماً معنا په تغییري سره د جاري فعلونو په حیث استعمالیږي. ردی جنبه ځان ته غوره کوي. مثلا I am thinking about this question. زه په دغه سوال په باره کې فکر کوم. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. د دوهمې میاشتې 5م درس ته منتظر اوسئ. Please wait for the 5th lesson of the 2nd month. دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ. Please share this video with your friends too. Thank you for watching. له کتلو نه مو مننه.